دلته یوه غلط فهمي دا ده چې ځینې سطحي او ساده لوحه انسانان دغو عقوباتو مقدرو ته، دغو قصاصو حدودو ته د اسلامي نظام مقاصد وایي، د اسلامي نظام شعار یې بولي، د اسلامي نظام اهداف یې بولي، چې داسې قطعا نه ده. دا د موږ په شریعت کې دغه د مجبوریت احکامات دي. اصلا به د دې دپاره پیشګیرانه تدابیر کیږي د سد ذرائعو د دغو فواحشو د دې بدو کارونو د هغه ذریعو د بندولو دپاره شریعت کې د هغه دپاره مخته ډېر اقدامات په نظر کې نیولي دي چې هغه د اسلامي نظام د ممثلینو ذمهواري جوړیږي چې هغه اقدامات تر مخ مد نظر ونیسي تر څو د انسانان په همدغه مهلکاتو کې او په دغه هلاکتونو کې واقع نشي. او که خامخا بیا د انسانان داسې سرطاني انسانان سو چې دوی د دې سختو سزاګانو د لیدلو باوجود، د علم لرلو باوجود چې دوی علم لري چې په شریعت کې د دې جنایاتو دپاره داسې سختې سزاګانې موجودې دي او بیا یې سترګې پټې شي او په هغه ته اقدام کوي، هغه ترسره کوي، نو بیا به په شریعت کې په هغو باندې رافت و ترحم هم نه کیږي او د دوی دا سزاګانې به پټې هم نه پې اجرا کیږي. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې شاهد و حاضر دې اوسي یوه طایفه او یوه غټه حصه د خلقو په عذاب و په سزا د دغو خلقو باندې تر څو هغه نورو ته عبرت سي. او په شریعت کې دا مقاصد نه دي، دغه حدود او قصاص، زواجر، عقوبات دا د مجبوریت احکام دي. هغه اخرني اپشنونه هم دغه دي. دا د اسلامي حکومت او د اسلامي نظام مقاصد نه دي. دا د موږ کتابونه او د موږ فقه د موږ شریعت لیکي چې دا حسن قبیح لذاته دي، حسن للغیر دي چې هغه زجر و انزجار او د معاصیو بندښت پې باندې راځي، د هغه فجایعو بندښت پې باندې راځي، د دې په وجه باندې په شریعت کې مشروع سوي دي. نو ځکه هغه احتیاطونه هم په هغو کې په دومره انتهایی درجه باندې احتیاط ته د هغو په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مختلفو روایاتو مفهوم و مضمون ده چې حدود به په شبهاتو سره، په شکوکو سره ردوي او په دې موضوع باندې چې دا حدود و زواجر، عقوباتو دا په شبهاتو باندې ردیږي. په دې کې بیا د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم.